تاسې وطنو کې دا عادت ده چې چېرته تاسې میلمانه لاړ سئ، چې میلمانه لاړ سئ که نه تاسې ته په هغه اختر کې څوک راوړي؟ کور والا میوه راوړي یا مثلا فریني راوړي یا چکلیټ یا خواږه راوړي یا ګوړه راوړي، نو چې دې کور والا هغه راتي څه ورته وایي زوی چې راننوځي نو ته یو چکلیټ له دې نه ورته سپین کې وارې کړي. عادت څه تاتې کې دا روا ده که ناروا؟ په ټولنه کې درته ښیم دا په ټولنه کې روا ده. طالبانو ورونو دا تقلید د انسانان څنګه کوي چې وړکۍ راسي دا میلمه یې ورکړي دته ګوره څه شي ته. طالبانو ورونو اوس تحقیق ته غوږ سئ. میلمه چې چېرته لاړه دته چې ډوډۍ راوړل سوله، دته چې چای راوړل سو، دته چې شیریني او دا خواږه کلچې ملچې راوړل سو، دا اباحت ته که تملیک؟ دا اباحت. تملیک دا معنا چې دی مې مالک کړي. زه مثلا د ما کور ته دا 2 طالبان میلمانه راغلل، دته مې ښه شیان کېښودل چې ورته کېښودل چې د ما بچی راغی یو هم راغی د موټی ور ډکه بل هم. نو اوس طالبانو ما چې دوی ته کوم شی راوړي دي دا اباحت ته که تملیک؟ دوی مې مالکان ته دي ګرځولي که جب کې اچوي که ځان سره یې په پنډه کې اچوي خالي کوي عزتي باندې راوځي. حتی نه څومره چې خوري وي خوره نور وړلو حق نه لري. خبر پوه دې ته ته وایي نو چې اباحت نه د خوړلو حق لري د چا حق نه لري؟ ته مې مالکاړی نه یې نو ته چې اوس راځې د ما زوی ته یې ورکوې دا له بابه د تملیک نه ده که باب د اباحت نه؟ په ټولنه کې طالبانو عادت د چا معامله کیږي؟ د تملیک معامله کیږي. د ټولنې تقلید کوئ که تحقیق کوو؟ هم تحقیق کوو. طالبانو دا ناروا ده. خبر پوهېږي؟ طالبانو ورونو که چا میلمه کړی وي نو د کور والا سپی ډېر غپي ده ته حق نه لري چې ډوډۍ ور واچوي. سپي ته یې نسي ور اچولی ځکه دا له بابه د چا نه ده. دا د باغه کاډوکه یې تا وکړو ور وادي چې هغه پروا نه کوي. دا له بابه د کوم کارونه چې ته کوې دا له بابه د تملیک نه دي. او تا ته چې کوم شیان راوړل سوي دا څوک دي؟ دا طالبانو د موږ د احنافو په ډېرو کتابونو کې د شامي زوی خپله ردالمختار کې ستا به زه تاسو ته راوړم. اوس خو میاسې مثالونه درته ویلې ځکه موږ تاسې هدایو کې دا مسلې شته. نو اوس په ټولنه کې عادت څه رقم دی؟ هېڅوک هم پروا نه کوي. تاسې که فکر وکړئ طالبانو کله کله بعضې عادتونه داسې وي مثلا چې چېرته لاړ سې بعضې خلک هغه شی چې پاتې شي ځان سره دسمال کې وتړي مڼه راواخلي جب کې یې راواچي. دا طالبانو ناروا ده ځکه دا له بابه د چا نه ده؟ اباحت نه ده. د دې لپاره اباحت سره د تملیک حق نه لري. موږ طالبان به د چا تقلید ونه کړو د ټولنې چې ټولنه کې رواج ده موږ به خپل کار به کوي. ټولنه موږ به طالبانو څوک وکړو؟ تحقیق وکړو. موږ به طالبانو تحقیق کوو له تقلید نه به راوځو. تقلید په حق وو که تحقیق په حق وو؟ تحقیق دلته په حق وو. بد خبر کوش او حکم اکل الثمار الساقطه عنوان. زه به تاسې ورې په خبر پوهېږم. طالبانو ورونو کله کله په دې ټولنه کې یو مشکل پیدا کېږي. دا ځکه زه تاسې ته وایم تاسې به اوس مثلا د اختر کې کورو ته لاړ شئ. ما به تاسې دلته یو مسله کړي نو تاسې دا مسله چې هلته وکړئ خپلو نو ملیان به تاسو ته 2 دانې 20 کتابه راواخلي تا ته به وایي چې ګوره دې کې هم داسې لیکلي دې کې هم لیکلي دې کې هم لیکلي وي تاسې استاد غلطه خبر درته کړي. ستی به م زړه کې شک پیدا سي چې دا د مونږ استاد خو مونږ ته وایي چې زه ډېر ویښ سړی یم دا خو ده غلطه خبر کړي ځکه ده مونږ ته په یو کتاب خبره وکړه هو 20 کتابه. سپي خو تاسې خواستیم سرداب ته نږدې یئ داسې مې په پړي راکش کړي یئ نیمایي ته مې را رسولي یئ تر اختره پورې که نه نو هغه چې هغه 20 کتابه دروښیي بېرته سرداب ته لاړ پړی وشکویه او کب ته زدرق ځان ورغورځوئ په چا کې پاتې سئ؟ په سرداب کې پاتې سئ. نو اوس خبرې ته غوږ ونیسئ. زه یو خبر درته کوم 20 کتاب او یو کتاب کې خبر نه ده خبره واورئ. طالبانو ورونو د مونږ د احنافو په کتابونو کې اول به د بحرایق خبره درته نقل کړم. ما نن اراده مو چې زه تاسو ته بحرایق راوړم طالبانو خو ما یاد وو. بحرایق کې داسې لیکلي طالبانو دا مسله ما نه چې څوک پوښتنه وکړي د ما د واتساپ ګروپ کې هم زه داسې فتوا ورکوم. په یو ورې تاسو خبر واورئ. یو باغ د طالبانو په باغ کې میوې دي. د دې باغ میوې خوړل څنګه دي؟ دلته 2 خبرې. دا باغ به یا په بازار کې وي بحرایق وایي یا به په کلي کې. که دا باغ په بازار کې
نو میوې به دوه رقم ته میوې وي. یو به داسې میوې وي چې له ونې راوغورځېږي خرابېږي نه، لکه جوز، مټک، چارمغز، بادام غوندې، پیستا غوندې دا میوې خرابېږي نه، که راوغورځېږي که نه. نو دا هېڅکله نه شي خوړلی تر څو چې اذن د چا د مالک د باغ د مالک اذن صراحتاً و دلالتاً نه وي بیخي خوړلی نه. خو چې دا باغ چېرته وي؟ په بازار. کوم باغ چې چېرته وي؟ کوم باغ چې په بازار کې و، او د بازار کې چې کوم باغ ده، دې باغ کې چې کومې میوې دي، دا میوې به دوه قسمې وي. یو هغه میوې چې راوغورځېږي خرابېږي نه، لکه دغه، دا نه شي خوړلی تر څو چې اذن یا دلالتاً یا صراحتاً. یو داسې میوې دي طالبانو ورونو چې هغه زر خرابېږي، لکه زردالو، مڼه راوغورځېدې ګرمي وي نو دا زر خرابېږي، دا هم نه شي خوړلی. په بازار کې نه شي خوړلی مطلق دواړه میوې چې له ولې راوغورځي. پاتې شو طالبانو کلی. کلي کې که اطراف کې باغ و نو هلته بیا میوې دوه قسمه. دلته مطلق میوه نه شي خوړلی چې تر څو اذن نه وي. او هلته میوه ته دا طالبانو ورونو په کلي کې که کلکه میوه وه چې نه خرابېږي هغه کې اذن شرط ده، دلالتاً. او هغه میوه چې خرابېږي هغه میوه طالبانو بیا خوړلی، هغه میوه بیا خوړلی شي. مڼه خوړلی شي که راغورځېدلی، ناک خوړلی شي که راغورځېد، که اذن و که نه و، په کلي کې خوړلی. خبر پوه شه؟ ځکه هلته دلالتاً څوک موجود. نو اوس تاسې فرض کړئ تاسې اکثره د بازار خلک یې که د کلیو خلک، څه خدایي صرف زوی که نه د کلي خلک. ته مولانا دې کوم ځای د اطراف وت که د بازار یې که خپل کلی د خیال کې راوله مولانا ته مولانا ته خو مې جوزجان کو د اطراف که د بازار یې اطراف خپل کلي کې دا خپل کلي تاسې خیال ته راولئ هلته باغ د میوې راغورځېدلي او خرابېږي نه. بس هلته هر څوک چې پې ور برابر سو خوړي به یې نه خوړلی تي. صحیح ده؟ نو که دغه شي طالبانو، که دغه شي نو دا اوس زمانه کې طالبانو ورونو دا خو د موږ ټولې حنفي فقهاو لیکلي، بزازي، بارورائط، تبین الحقایق، نهر الفایق، فتاوا هندیې، بیخي ډېرو احنافو فقهاو دا مسله لیکلې ده، حکم یې داسې ده. صحیح ده؟ اما طالبانو ورونو دا که تقلید کوي همدغه حکم، اما که تحقیق کوي چې دا هغه زمانه وه چې د کلي او د بازار په مابین کې فقهاو څو کړي دي. اما اوس زمانه کې طالبانو باید تحقیق وشي. هغه زمانه کې به میوه چې په مځکه راوغورځېدله نو هغه باغوان به یې چندان ډېر التفات نه ورته کوه، ځکه بازار ته یې راوړلی نه سو، کلي کې په دوی ډېره وه. ټولو خلکو په کلي کې څوک درلودل، باغونه درلودل، خوړلی سوله نه ډېره وه. د میوې وخت کې خو میوه ډېره وي که نه، نو که چا به خوړله څه یې نه ورته وي. اما اوس عصر کې طالبانو ورونو د بازار او د کلي په مابین کې چې کله موټر منځته راغی، هغه شیان چې انتقال د میوو ډېر په اسانه باندې کولی شي، نن د بازار او د کلي په مابین کې څوک وشو، فرق نشته.